سلامونه ستړي مشئ په خیر راغلی لکه څنګه چې ما وعده در سره کړې وه نن هغه وعده پوره کېدونکې ده غواړم تاسو ته په دې لړۍ کې د وینډوز 10 هغه سلسله درسونه چې دي له پیله تر پایه تاسو سره شریک کړم نن یې لومړۍ ورځ ده او نن یې په لوستلو باندې شروع کوو نو مخکې دی چې درس شروع کوو تاسو نه هیله او غوښتنه دا لرم چې دا ویډیوګانې در سره شریکې کړئ له نورو سره تر څو تر ټولو پورې ورسیږي او له دونه یو څه زده کړي او زما یوټیوب چینل هم در سره سبسکرایب کړئ او د دې په رسونه کې تاسو مرسته وکړئ درس مو د نظری درسونو شروع کیږي په پیل کې دوه ویډیو زه تاسو ته په نظری درسونو بحث کوم په نظری درسونو کې کوم موضوعات شامل دي د کمپیوټر په اړه معلومات دي د کمپیوټر وسایل د هغه څه دي چې تاسو باید هر یو په دې باندې پوه شئ وروسته له دې بیا موږ عملي ډګر ته ورځو کوم معلومات چې ما تاسو ته په دې پریزنټیشن کې ځای په ځای کړي دي دا ته موږ نوم ورکړی آی ټي بیسیک یا هم هغه ابتدایي لومړني اساسي موضوعات دي کوښښ مې کړی چې هغه ضروري موضوعات درته په دې ځای کې تشریح کړم ګرچې د کمپیوټر په اړه معلومات ډېر دي او په دې څو سلایډو سره نه ختمیږي خو د دې په خاطر چې تاسو یو څه اندازه د کمپیوټر په اړه معلومات ترلاسه کړئ زه دا مناسب ګڼم چې دا پریزنټیشن به تاسو ته ګټور وي ډېرې خبرې نه کوم راځم درس مستقیما شروع کوم زموږ لومړی درس د کمپیوټر پر تعریف باندې دی کمپیوټر څه شی دی او دا چې موږ استفاده ترې کوو دا څه شی دی که څه هم د بعضې سلایډونه ما انګلیش هم برابر کړي دي نو تاسو کوشش وکړئ چې هغه خلاص تعریف یې زده کړئ کمپیوټر چې دی electronic machine which taken from a Latin word compute which means to calculate کمپیوټر یو الکترونیک یا برقي ماشین دی چې د کمپیوټ لاتینی کلمې څخه اخیستل شوی دی او معنا یې کلکولیټ یا محاسبه او شمیرنه ده یعنی دا د کمپیوټر لغوي تعریف دی چې برقي ماشین دی د لاتین کلمې کمپیوټر څخه اخیستل شوی او معنا یې محاسبه او شمیرنه دوهم دا چې کمپیوټر یو برقي ماشین دی چې د معلوماتو د اخیستو یا هم انپوټ د معلوماتو د پروسس کولو د معلوماتو د بیرته ورکولو یا آوټپوټ او د معلوماتو د ذخیره کولو وړتیا لري چې دغه ذخیره کول دلته نه دي ذکر شوي نو کمپیوټر په مجموع کې څلور اساسي عملیې سرته رسوي چې په هغو کې لومړی انپوټ دی یا معلومات اخلي وروسته د معلوماتو د اخیستو نه هغه ذخیره کوي سټوریج کوي او بیا وروسته له ذخیره کولو د معلوماتو باندې کار کیږي پروسس کیږي تحلیلیږي تجزیه کیږي او بالاخره د آوټپوټ وسایلو په واسطه د معلومات بیرته راخیستل کیږي چې دا څلور اساسي وظیفې دي د کمپیوټر او هر کمپیوټر د څلور اساسي وظیفې باید مخته یوسي او په مجموع کې کمپیوټر چې دی د شمیرنې او محاسبې لپاره استفاده کیږي راځو د کمپیوټر تاریخچه که څه هم تقریبا 3000 کاله پخوا تر میلاده ته رسیږي او لومړي ځل لپاره هم د چینایانو په واسطه د کمپیوټر جوړ شوی و چې یو ډېره ساده وسیله وه اباکاس یا چوت به یې ورته ویلې لومړی له همغو نه کار اخیستل کېده د محاسبې او د شمیرنې لپاره د دې په خاطر چې د محاسبې او شمیرنې کار اسانه کړي نو هغو نه استفاده ډېره کېدله او بل وروسته له هغې دغه اساسي کمپیوټر چې نن موږ ترې ګټه اخلو کار ترې اخلو او نننی کمپیوټر چې اوس ترې کار اخیستل کېږي هغه د چارلز بابیج اختراع وه چې د لومړي ځل لپاره چارلز بابیج داسې یو کمپیوټر جوړ کړ چې په اتوماتیک او د پروګرامو په واسطه کار وکړي او دې ته د کمپیوټر د پلار لقب هم ورکړل شو
چارلز بابیج دا د کمبریج پوهنتون استاد تیر شوی دی استاد او په 19مه میلادي پیړۍ کې ژوندم کاوه په هغه وخت کې یو داسې یو کمپیوټر ډیزاین کړل چې د هغه کمپیوټر هغه مفکوره او ساختمان او ساختار د نننو کمپیوټرو اساس او بنیاد دی په هغه وخت کې چارلز بابیج د هغه اقتصادي مشکلاتو له امله ونه شوی کړلی هغه کومه مفکوره او فکر چې درلوده او کوم ساختار چې د کمپیوټر لپاره وړاندې کړی و خپل کمپیوټر جوړ کړي وروسته له هغې نور په دې وتوانېدل چې د چارلز بابیج هماغه مفکورې ته عملي بڼه ورکړي او کمپیوټر ترې جوړ کړي راځو د درس په ادامې سره کمپیوټر سټرکچر وایو د کمپیوټر په سټرکچر کې یا د کمپیوټر په ساختمان کې کومې برخې شاملې دي په ټوله کې کمپیوټر له دوه اساسي برخو څخه جوړ دی چې یو د کمپیوټر هارډویر دی یا هم سخت غالي ورته وایي او دوهم سافټویر دی یا پوست غالي دغه دوه برخې دي چې د کمپیوټر په جوړښت کې اساسي رول لري هر کمپیوټر چې تاسو وینئ دغه دوه برخې حتمی لري دون اضافه نور څه شی نشته پکې راځو په لومړۍ برخه باندې بحث کوو چې هغه هارډویر دی یا سخت غالی چې موږ په پښتو کې ورته وایو هارډویر یا سخت غالی د کمپیوټر پرزې دي یا هم فزیکل کمپوننټس دي فزیکي وسایل د کمپیوټر چې دغه درې خصوصیات ولري یعنی دلته مونږ داسې ذکر کړی دي چې هارډویر دغه درې خصوصیات یې ودرلودل هغه ته مونږ هارډویر وایو لومړی دا چې ډایرکټلی ټچیبل وي یا هم مستقیم د لمس وړ وي او په لاسونو باندې لمس شي دوهم ویټ یا هم وزن ولري هر هغه پرزه چې وزن ولري سنګیني ولري هغه هارډویر دی او دریم ویژوال وي د لیدلو وړ وي د کمپیوټر هر پرزه چې دغه درې خصوصیات یې درلودل هغه ته موږ هارډویر وایو او د هارډویر په برخه کې شمیرل کیږي د لمس وړ وي وزن ولري او د لیدلو وړ وي بل راځو موږ پارټس اف هارډویر ته دغه هارډویر په څو برخو موږ ویشلی چې دلته هماغه په څلورو برخو موږ ویشلی نظر ما د کمپیوټر د وظایفو یا دندو پر اساس دلته هم هارډویر په څلورو برخو ویشل شوی دی انپوټینګ اوټپوټینګ پروسسینګ سټوریج دلته په ترتیب سره موږ هر یو ذکر کړی دی اول چې دی انپوټینګ ډیوایسز دی که څه هم د تحت لفظي نه معنی کېږي چې موږ دا معنا کوو خو انپوټینګ ډیوایسز په کمپیوټر کې هغه پرزې دي چې معلومات کمپیوټر ته داخلوي یا د معلوماتو په داخلولو کې له کمپیوټر او یوزر سره مرسته کوي دا انپوټینګ ډیوایسز دي تعریف کې هم همداسې مشخص ذکر شوي دي یعنی د دغو وسایلو په واسطه موږ هغه معلومات چې غواړو کار پرې وکړو په کمپیوټر کې د دغو انپوټینګ ډیوایسز په واسطه د معلومات کمپیوټر ته لومړي ځل لپاره داخلیږي کمپیوټر ته ورپېژندل کیږي د هغو په لیست کې دغه هارډویر شامل دي لکه ماوس کوم چې تاسو ولته شکل وینئ دا موږ سره مرسته کوي د معلوماتو په داخلولو کې او د دې په واسطه موږ معلومات کمپیوټر ته داخلوو دوهم چې دی کیبورډ دی یو بل اساسي برخه کیبورډ دی چې موږ سره د کمپیوټر په موږ سره د معلوماتو په وړاندې کولو کې د موږ سره د معلوماتو په پیژندلو کې مرسته کوي چې د پوسټه موږ معلومات کمپیوټر ته داخلو مثال تاسو ته درکم که غواړئ چې تاسو یو کتاب ولیکئ که غواړئ چې تاسو یو لیټر ولیکئ یا مثلا هر څه چې تاسو غواړئ ولیکئ د کیبورډ په واسطه معلومات کمپیوټر ته داخلولی شي سکینر دی سکینر هم یو د انپوټینګ ډیوایسز له جملو څخه دی چې تاسو دې په واسطه هم معلومات کمپیوټر ته داخلوئ او مثال درکم لکه تاسو د خپلو اسنادو نه سکن یا عکس اخلئ یا هر څه چې وي د هغو عکس سافت که غواړئ کمپیوټر ته داخل کړئ نو هغه وسیله سکینر د تاسو سره مرسته کوي ټچ پډ دی په لپټاپ کې چې موږ د ماوس پر ځای ټچ پډ لرو دا هم موږ سره د معلوماتو په داخلولو کې مرسته کوي همدارنګه تاسو کولی شئ نور مثالونه هم ورکړئ لکه مایک یا مایکروفون هم انپوټینګ ډیوایسز راځي کیمرا چې کوم عکس تاسو اخلئ د هغې په واسطه خپل عکس کمپیوټر ته داخلوئ هغه هم په انپوټینګ ډیوایسز کې راځي دوهم برخه موږ پروسس ډیوایس لرو پروسس ډیوایس هغه پرزې دي
چې په کمپیوټر کې د پروسس او تحلیل او تجزیه دندې مخته وړي او معلومات پروسس کوي چې هغه په کمپیوټر کې یوازینی پرزه یوازینی وسیله ده چې هغه CPU یا هم سنټرل پروسسینګ یونټ ورته وایي په کمپیوټر کې یوازې یوه وسیله ده چې د پروسس وظیفه یا د پروسس دنده مخته وړي او هغه CPU ده چې دا معلومات تحلیلوي تجزیه کوي او په لاندې انځورونو کې تاسو وینئ د یو CPU شکل او تصویر دا پرزه په کمپیوټر کې تر ټولو قیمتترینه پرزه هم ده تر ټولو ډیره نازک او اساسي پرزه ده چې د کمپیوټر ټول تحلیل او تجزیه مخته وړي او که چیرې په کمپیوټر کې نه وي نو اساسي حیاتي پرزه ده کمپیوټر بدون د CPU نه هیڅ دی دریم موږ راځو سټوریج ډیوایسز لرو سټوریج ډیوایسز یا هغه پرزې چې معلومات ذخیره کوي په کمپیوټر کې موږ داسې پرزې لرو چې معلومات ذخیره کوي ساتي او دې ته موږ سټوریج ډیوایسز وایو دغه پرزې یا دغه وسیلې چې معلومات ذخیره کوي موږ دلته په دوه بڼو ویشلې دي temporary storage devices TSD او یا هم permanent storage devices یا PSD دوه ډوله حافظې لرو موږ په کمپیوټر کې دوه ډوله زیرمې لرو یو لنډمهاله حافظې یا ذخیروي وسایل دي او بلې هم اوږدمهاله یا هم دایمي ذخیروي وسیلې دي چې PSD ورته وایي نوم نه معلومیږي چې لنډمهاله ذخیروي وسیلې هغه وسیلې دي یا هغه زیرمې دي چې معلومات د لنډ وخت لپاره ذخیره کوي او permanent storage devices یا اوږدمهاله ذخیرې وسیلې هغه وسیلې دي چې معلومات د تل لپاره ذخیره کوي تر هغو پورې معلومات ذخیره پاتې وي په دې وسایلو کې تر هغو چې خپله کاروونکي نه وي غوښتي چې له کمپیوټر نه یې ډیلیټ کړي نو دا معلومات د تل لپاره پکې ذخیره کیږي او بغیر د کارکوونکي له ارادې نه نور هیڅوک نشي کولای مثال چې هغه ډیلیټ کړي ځکه چې کله یو څوک اراده وکړي ډیلیټ یې کړي په هغه وخت کې کولی شي معلومات ډیلیټ کړي خو بغیر له هغه نه خپله نه پاکېږي او دې ته permanent devices وایي په هغو کې شامل HDD یا هارد ډسک ډرایو دی یا هم سولید SSD دی چې هغه مخففه هم زما لږ له یاده ووته SSD دی چې دغه د کمپیوټر دایمي حافظې دي په پخوانیو کمپیوټرو کې ډیری HD و اما اوس نوي کمپیوټر چې کوم بازار ته راځي کوښښ کیږي چې SSD حافظې ولري فرق هم کولی شي تاسو بیا سرچ کړئ په نیټ کې HD چې دی د حجم یا وزن ډیر و مثال کوم کمپیوټر کې به HD کارول کېده د کمپیوټر وزن به ډیر راغی SSD چې دی کوښښ شوی په دې کې چې وزن کم شي او بل HDD چې دی د دوی د سند او ریسیو یا د معلوماتو د لیږد رالېږد ظرفیت ضعیف دی اما SSD باندې اوس کوښښ شوی دی چې داسې ظرفیت ولري چې د معلوماتو سند او ریسیو یا هم لیږلو رالېږلو سرعت لوړ دی او ډېر په اسانۍ تاسو کولی شئ په دې کې د معلوماتو تبادله وکړئ او اوس بهتره ده دی او قیمت کې هم SSD لوړ دی USB ډرایو لرو USB ډرایو یا هغه فلشونه چې تاسو لرئ او استفاده کوئ دا هم په دایمي ذخیروي وسایلو کې راځي فلاپي ډسک دی چې فعلا بازار کې نشته پخوا به د فلشو په ځای له فلاپي ډسک نه کار اخیستل کېده د CD په شکل فریم یې درلوده او د USB یعنی د فلش په شکل ترې کار اخیستل کېده معلومات پکې ذخیره کېدل ولې ظرفیت یې کم و تر څو MB پورې به معلومات ذخیره کوله اما اوس د دو پر ځای USB بازار ته راوتي دي او بلې هم موږ CD او DVD لرو چې دې په واسطه هم معلومات د تل لپاره په کمپیوټر کې په CD او DVD کې ذخیره کیږي او دو ته وایي permanent devices او بلې موږ دوهم ویلې چې موقتي ذخیرې وسیلې هغه وسیلې دي چې معلومات د لنډ وخت لپاره ذخیره کوي او لنډ وخت لپاره ولې ذخیره کوي ولې لنډمهاله دي ځکه یو شي ته اشاره شوې ده چې تر هغو پورې چې په دغو پرزو کې برق وي معلومات ذخیره کوي خو که چیرې په دغو پرزو باندې برق قطع کیږي معلومات هم ترې پاکیږي نو ځکه ورته temporary devices وایي یا هم موقتي ذخیروي وسایل وایي
بیا هم په کمپیوټر کې یوازینی پرزه چې معلومات د لنډ وخت لپاره ذخیره کوي هغه رام یا هم رینډم اکسس میموري دی. بعضې ورته ریم وایي، بعضې رام وایي، او رام هم مخفف دی رینډم اکسس میموري دی. یوازینی پرزه ده په کمپیوټر کې چې معلومات د لنډ وخت لپاره ذخیره کوي. تر هغو چې په دې پرزه کې برق وي، تاسو وینئ دلته د پرزه شکل، تر هغو چې په دې پرزه کې برق و برېښنا وي معلومات پکې ذخیره وي. خو که چیرې په دې پرزې باندې برق قطع کېږي اتومات شکل معلومات هم له دې پاکېږي. مثال تاسو ته وړاندې کوم، لکه تاسو چې کله کمپیوټر روښانه کوئ، مثال لکه دغه اوس چې ما کمپیوټر روښانه کړی دی، پریزنټیشن مې دلته راخلاص کړی دی، خو که چیرې زما په کمپیوټر باندې برق لاړ شي یا د بیټرۍ چارج خلاص شي، کله چې د دوهم ځل دا ګل کېږي، کله چې زه بیا کمپیوټر روښانه کوم، نور دغه څه چې ما راخلاص کړي دا صفحې پر مخ نه وي. دا ځکه چې دغه معلومات چې اوس ما راخلاص کړي دا په رم کې دي، یعنې له هارد ډیسک یا ایچ ډي نه دا راځي رم ته او ما ته ښودل کېږي. د ډسپلی لپاره همیشه معلومات رم ته راځي. خو که چیرې برق پې قطع کېږي اتومات بیرته معلومات د رم نه پاکېږي او په هارد ډیسک کې خو د تل لپاره ذخیره وي. یا مثال تاسو ته درکړم، ټلیفون کې مو اکثریت کار کړی دی، زیات ورسره بلد یاستئ. زه به د گیم مثال درکړم. په ټلیفون کې تاسو گیم لوبوئ، گیم لوبوئ، خو چیرې د گیم په عین پلی یا د په شروع کې تاسو گیم لوبوئ، په تاسو باندې د ټلیفون چارج ختمیږي. خو کله چې تاسو ټلیفون چارج کې دوم ځله یې راخلاص کوئ، هغه گیم نور د صفحې پر مخ نه پاتې کېږي، له سره به تاسو ورځئ گیم به پلی کوئ. دا ځکه چې هر کله تاسو هر شی د ډسپلی یا د نمایش لپاره پلی کوئ، هغه راځي رم ته موقت په شکل، کار ترې اخلئ، کله چې کلوزوئ بیرته له رم نه پاکېږي او یا هم کوم برق پې قطع کېږي نو د رم څخه معلومات پاکېږي. نو ځکه دوی ته وایي ټمپورري ډیوایسز. د کمپیوټر په سرعتو کې هم رول لري. چیرې کمپیوټر اخلئ تاسو کوښښ وکړئ چې رم لوړ وي. آوټپوټ ډیوایس څلورم هغه پرزې لرو موږ د هارډویر آوټپوټ ډیوایسز یا هغه پرزې دي چې معلومات موږ ته راوباسي یا موږ ته معلومات ښکاره کوي. یعنی خلاصه خبره دا ده چې په آوټپوټ ډیوایس کې موږ د هغو معلوماتو چې د انپوټ په واسطه مداخل کړي وو د آوټپوټ په واسطه نتیجه موږ ته ښیي. دا نتیجه کیدای شي موږ ته په دوه حالاتو وښیي، یو د سافت په شکل او بل هم د هارد په شکل. کله چې تاسو معلومات کمپیوټر ته ورکوئ، کمپیوټر پروسس کوي، تحلیلوي او تجزیه کوي، ذخیره کوي او بل اخر پایله دې ته راځي چې تاسو باید دغه معلومات وګورئ، نتیجه وګورئ. دا نتیجه موږ یا هم د سافت په شکل ګورو او یا هم د هارد په شکل. مثالونه مې راوستي، مانیټور دی. مانیټور چې دی دا هم د آوټپوټ ډیوایس یو وسیله ده، یعنی موږ ته معلومات ښکاره کوي د مانیټور. نو په کوم شکل ښکاره کوي؟ د سافت په شکل. کله چې تاسو په مانیټور کې یو تصویر وینئ یا یو فایل وینئ، دا د سافت په شکل چې فقط لیدل کېږي، تاسو یې نشئ لمس کولی او نور فزیکي وجود نه لري، نو ځکه موږ ورته سافت وایو او دا د مانیټور په واسطه کتل کېږي. سپیکر دی. وخت ما ذکر کړل کله چې تاسو د مایکروفون په واسطه غږ کمپیوټر ته داخلوئ، ثبتوئ یا ځینې هغه پرزه چې بیرته تاسو خپل غږ اورئ، آوټپوټ یې کوئ یا مثلا نتیجه یې تاسو ته ښیي، هغه سپیکرز دي. د دوی په واسطه تاسو خپل غږ بیرته اورئ او دا یې نتیجه او پایله ده چې دا هم د سافت په شکل تاسو ته نتیجه او پایله ښیي. دریم مثال ته ما ذکر کړی دی پرنټر دی. پرنټر مثال تاسو د کیبورډ په واسطه کمپیوټر کې کتاب ولیکه، چپټر مو ولیکه یا مثلا کومه ټاپک و دا شی چې تاسو ولیکل غواړئ هغه نتیجه یې ووینئ، چاپ یې کوي، پرنټ یې کوي، نو تاسو پرنټر ته ضرورت لري او یوازینی وسیله هم دا پرنټر دی چې معلومات تاسو ته راوباسي. خو دا پرنټر د هارد په شکل تاسو ته د فایلو نتیجه او پایله ښیي. دا هغه څلورمه برخه د هارډویر چې کوم د کمپیوټر پرزې او فزیکی وسایل. وروسته له دې بل بحث زموږ سافټویر دی چې انشاءالله دا به په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته ثبت کړو. نو هیله ده چې د درس نه مو یو څه زده کړي.